هیبت الله د چا په ډوډو پایي، هیبت الله د چا په خرچو پایي. هیبت الله کم ځای دی؟ هیبت الله یو غلام دی، او ظاهره خبره ده چې غلام بې غیرتی او خنزیر هم بې غیرتی، نو معلومه شو چې هیبت الله بې غیرته دی، نو خنزیر دی. بله خبره، هیبت الله ځکه خنزیر دی چې هیبت الله هغه قاتل دی، هغه په زرګونو او د لکونو مسلمانانو قاتل دی. په افغانستان کې څومره مسلمانان هغه شهیدان کړي دي. معلومه دا شوه چې هیبت الله دا د مسلمانانو قاتل دی او قتل دا د خنزیرانو کاری. نو معلومه شوه چې هیبت الله خنزیر دی او د هغه خنزیرتوب د ټولې دنیا ته څه دی لکه او واضحه دی. بل هیبت الله د دې وجې نه خنزیر دی چې هیبت الله د نورو خلکو دپاره، هیبت الله د ایران دپاره، هیبت الله د روس دپاره د هغو د خرچو د اغستو په وجه باندې هیبت الله د افغانستان مسلمان او مجاهد قوم قتل. نن چې کم داعش په نوم باندې د امارت په خلاف را پاسېدلي دي، یو طرف ته خوارج دي ځکه وابیان دي، او بل طرف ته بغات دي د امارت سره بیعت کړي بې مات کړي دي. نو د هغې په خلاف په جهاد کې شک ونه کوي. ګوري د خوارجو مقابله کې چې کم سړی په شهادت باندې ورسېږي او د مشرکانو انګریزانو مقابل کې په شهادت باندې ورسېږي، نو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمائی ان لقتیل الخوارج فضل 8 انوار علی قتیل المشرکین. یو سړی د مشرک مقابله کې جهاد کې شهید شو او بل د خارجي په مقابله کې جهاد کې شهید شو. ودا چې کم د خارجي مقابله کې شهید شوی دی د نور او د مقام اته چند پاغي شهید باندې افضل دی کم چې د کافر او د مشرک په مقابله کې شهید شوی. د مسلم شریف حدیث دی اذا جاءکم رجل وامرکم جميعا على رجل. یو سړی در تراغ او تاسو په یو امیر متحد وای، یرید ان یشق عصاکم، مقصد دا او طاقت در ته ختمی، او ان یفرق جماعتکم، یا ستاسو دا مجتمع جماعت ټوټه ټوټه کول غواړي. رواه روایت د مسلم نے مبارک فرمائی فقتلوه ایم من کانا، قتل کئی دا سڑے کا ہر سوکوی دا سڑے. نو دا داعش پا خلاف دی طالبان شک ونکی بلکہ دا انگریزانو پا خلاف بانے چے جہاد کو دا در لسکالا دا دی پکلکم لا اتڑی دی پا خلاف باندے زکا دا مقام دا غینم پسی بالا تر دے دا غی جواسس دی پا بل لباس کے. دا خود طالب پا لباس سر بکیان دی طول رابطه دا مغ امریکایانو سر دا باقی دا غی سر رابطی لری پا دی بانی خطاسو پا خبرونو کے مواوری دل چلی کفترون لگیا دی داعشین کو زیگی. معززو یو دا دا جہاد بیعت دے دا دا امارت اسلامی سر کی گی، او یو دا ایمان بیعت دے، یو دا عمل بیعت دے. مشایخ دا طریقت سر چکم بیعتون خلق کئی دام یو ضروری بیعت دے. دا ابو داود شریف حدیث کے صحابہ بیعت کردے دے او درې کرتی ورتوی را پاسی بیعتو کئی اغیوی بایعنا کئی یا رسول اللہ او بیا ورطا پنجبین اسلام بانی بیعت ورکی. نو دا عمل بیعت چه دا مشایخو سر کم خلق کئی دا مقصد وی چه اعمالو کس کمزوری وی چه دا دے صالح پلاس اللہ تعالی مانا صالح جوڑ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.